الله الرحمن الرحیم درنو هیوادوالو سلامونه. په امریکا کې جعفرخان او د هغوی ملګرو د بېوزلو کورنیو سره د مرستو راټولولو آنلاین کمپاین شروع کړی. دا مرستې به په اختر کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم لوبغاړی او پخوانی لوبډلمشر محمد نبی ساخیل په افغانستان کې د عادي په نامو د کینسر یا سرطان ناروغیو یو مجهزه شفاخانه جوړوي. محمد نبی ساخیل دغه شفاخانه د افغانستان په کوم ولایت کې څه وخت او په کومو معیارونو جوړوي دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر پایه وګورئ چې د دې خوندور او د اتل نبی ساخیل له دې زبردست اقدام څخه مو پوره خبر کړم. محمد نبی ساخیل د عادي په نوم د سرطان ناروغیو لپاره د درملنې مرکز جوړوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی ساخیل پر خپل فیسبوک لیکلي چې راتلونکی پلان یې د سرطان یا کینسر ناروغانو لپاره د درملنې د یو مرکز پرانستل دي. ساخیل لیکلي دا ځل هڅه کوم چې خپل ملت ته یو لوی کار وکړم. هغه دغه روغتیایي مرکز ته د عادي نوم ورکړی دی، خو تر اوسه پورې د چارو د پیل نیټه او موقعیت نه دی په ډاګه کړی. دا ویلو ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو پاڼو یو شمېر خلکو د محمد نبی او راشد خان ترڅنګ لا ګڼو نورو نوموتو افغانانو غوښتي چې د افغانستان دننه د سرطان ناروغانو ته یو مجهز روغتیایي مرکز جوړ کړي. دا یادونې ده چې د محمد نبی ساخیل ترڅنګ یو څو نورو افغان لوبغاړو اوس په حال د خیریه ټولنو له لارې اړمنو افغانانو سره وخت ناوخت بېلابېلې مرستې هم کوي. درنو لیدونکو دا د دې مهال یو تازه او د خوشحالي خبر چې دلته مو له تاسو سره شریک کړ. دا نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.